ژوندون که داسې بېجانانه وي نو بس نه دي وي، دنیا که داسې وي نو داسې د دنیا هم نه. ډېر او خواږه دي وي، دروغ دي وي چې ستا د خولې وي، او قاتل تراخه خو د رښتیا هم نه وي. ډېر ورو کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. د مشال ټي وي په شیشه د خپرونې ژوند او هلې ځلې سره ستاسو کوربه ساګر تنقیدي تاسو ته مخاطب دی او نن زموږ سره په دې خپرونه کې یو ډېر قدرمن او دروند شخصیت واحد زمان صاحب زموږ سره میلمه دی. موږ ورته په خپل دې پروګرام کې هرکلی وایو. ستړی مه شئ واحد زمان صاحب. مننه جي، خوشحاله شي. نو زمان صاحب تر اوسه مو څومره اثار چاپ دي؟ د ټول نه مخکې ستاسو او د مشال ټي وي ډېره زیاته مننه. د مشال ټي وي ډېر وخوش او ډېر د ادب ډېر زیات خدمت کوي او زمونږ قسمت په دا و چې د حمید الرحمن هلې ځلې وي نو ما ته موقع میلاو نه شوه چې په دې ټي وي کې دې زه خپلې خبرې شریکې کړم او دا به دې وخته ساتلی کېدی چې زما او ستاسو د خبرو هغه قسمت په ستاسو هم مننه کومه چې تاسو ماله موقع راکړه. زه شاعري د وړوکوالي نه کوم بلکې د سکول د دور نه، خو چې څومره زه شاعري کوم او مخکې ځمه نو ما ته دا پته لګي چې زه شاعري نه کوم. د هغې وجه دا ده چې ما لا اولني شعرونه کله ولیکل نو ما به ځان ته ډېر غټ شاعر وی چې ما ډېر ښه شعرونه ویل دي، خو چې کله زه بیا د ادب دنیا ته رالم او ما ته پته ولګېده چې ما هېڅ نه دي ویلي. بیا چې کله ما کتاب چاپ کوو نو ما ته ځان ډېر غټ سړی ښکارېده، خو چې کله ما کتابونه وکتل او د غزل مطالعه مې وکړه نو ما ته پته ولګېده چې هغه اوس هم ډېر زیات کمزوری دی او ما ته لا اوس هم ډېره لار پرته ده او غزل چې کم څه غواړي هغه والا لا موږ نه دي ورکړي او نه شي ورکولی. نو دغه سفر لا جاري دی. باقاعده له 2000 نه وروسته چې ما کومه شاعري کړله نو هغه په کتاب ده او د دې نه مخکې ما ډېره شاعري کړله، خو هغه دا ده چې په دې کتاب کې هم داسې ډېر څیزونه دي چې هغه زه اوس وایم چې ما نه وی چاپ کړی او د دې نه مخکې چې کومه شاعري ده نو هغه زما د زده کړې دپاره ډېره ښه وه خو هغه ما پاتې کړله. ستاسو د کتاب نوم څه دی؟ زما د کتاب نوم خوب او خیال. خوب او خیال. ښه جي. خوب او خیال زما خیال چې 3 ځله چاپ شوی دی او بس دا د خلکو مینه دی چې خلک یې خوښوي. نو هغه دا ستاسو د دې خبرې رد کوي چې تاسو وایئ چې دا کتاب ما چاپ کو، په دې کې بعضې شاعري د چاپ کولو نه وه ځکه چې د ټولو نه لوی جج چې دی هغه ولس دی او د دې کتاب 4 ایډیشنه راغلی نو د دې نه دا معلومیږي چې ستاسو په شاعرۍ کې خامخا څه معیار شته. څه حده پورې ستاسو خبره هم ټیک ده، خو زه سره سل په سله متفق ځکه نه یم چې نن سبا ډېر داسې شعرونه چې زما په نیز کې هغه شعرونه هم نه او خلک وله ډېر زیات داد او ډېره زیاته پذیرایي ورکوي. نو دا ده چې د استادانو په مخ کې یا څوک چې په غزل پوهیږي هغه چې غزل ته غزل ووایي هغه ټیک ده. د عامو خلکو ذهني کچه هغې ته نه ده رسېدلې چې هغه د غزل خامیانې کمزوریانې او په هغې کې ښه او بد وپېژني. هغې کې زه ستاسو سره خبره بهرحال دا خو ستاسو د لوی زړه خبره ده چې په داسې وخت کې چې خلک د نام و نمود او شهرت دغه کوي او تاسو په هغې کې وایي چې زمونږ لا زمونږ شاعري هغه معیار ته نه ده رسېدلې. موږ ته لا ډېر سفر پاتې دی. ښه نو په نثر کې مو څه کار کړی دی؟ په نثر کې افسانې لیکمه بلکې لیکلي مې هم دي، خو د هغې نه لا مطمئن نه یم. لاول خو مې دا فیصله کړې چې زه یې چاپ کومه، خو بیا مې په دې سوچ وکړو چې څنګه دا کتاب مې چاپ کړی دی داسې پیتادي نه کومه او لږ کار پکې کومه. نو تکلې مې یو 4-5 لیکلي په جرس کراچۍ کې زما یو تکل دوه چې دی هغه چاپ ومو په هغه وخت کې کله طاهر صاحب چې و هغه ژوندی و. ډېر مخکې نه لیکئ؟ ډېر مخکې نه لیکم. او افسانې چې دي هغه هم لیکمه. لاول به مې داسې رب افسانې لیکلي لکه ما چې تاسو ته څنګه شاعري وي، خو اوس چې کومې افسانې مې لیکلي نو زما دا خیال دی چې دا لیک ته وسپارم او دا په ریکارډ پاتې شي. ډېر ښه. یو وخت داسې و چې په سوات کې
ادبي جرګې یا ادبي ټولنې چې وي دا نش برابر وي. جی اوس یو وخت داسې راغی چې په سوات کې ادبي ډېر بلها ټولنې جوړې شوې، بلها جرګې راغلې، بلها خلک را پیدا شو. په کوم نظر ګورئ د سوات ادب ته؟ داسې ده چې زه د ژوند هر اړخ ته په دې نظر ګورم. نو که فرض که هغه د انسانیت په حواله څه کېږي، که هغه د خلکو د خدمت په حواله څه کېږي، که هغه د دین په حواله څه کېږي، او که هغه د ادب په حواله څه کېږي، نو دلته دا لکه نن چې دا پروګرام تاسو کله وکتل نو موږ نه په خپله څه کولی شو نه بل مخې ته پرېږدو. پکار دا ده چې موږ په خپله یو کار نشو کولی نو چې د نورو خلکو حوصله افزایي وکړو، هغو له لاس ورکړو، هغو له ډاډ ورکړو، هغو له لکه داسې کار وکړو، د هغو سره ودرېږو چې هغه د خپل کار لکه څنګه چې همدرد صاحب د خپل په یک یوازې چینل چلی او منډې ترړې کوي او که نه، نو د ادب نه به پښتو ته فایده رسي. دا بیا له خبره ده چې دلته کې د شاعرانو د یو بل سره اختلاف یا تاوې ماوې دغه خبرې پکې راځي، خو زیاتره به دا چې لکه یو به دا کوشش کوي چې د بل نه ښه غزل ووایي، یو بل به دا کوشش کوي چې د بل نه ښه پروګرام وکړي. نو زما په خیال دا به پښتو ادب ته فایده رسوي، زیان به نه رسوي. یو کلام چې کوم ستاسو خوښي؟ زما د خوښې کلام زه تاسو ته په دې وخت کې نشم ویلی، د هغې وجه دا چې دا لنډ تنګ وخت زما سره موبایل دی، په دې کې چې زما سره کمي زه به یو دوه درې کلامونه ستاسو سره شریک کړم او هیله لرم چې ستاسو او د اورېدونکو به خوښ شي. ارشاد. یو څو شعرونه دي چې راوځه د خوبونو د دنیا نه مسلمانه، راوځه د خوبونو د دنیا نه مسلمانه، دنیا دې بدګمانه کړه د ځانه مسلمانه. ډېر او کردار به دې عمل به دې مشال وي په تیارو کې، کردار به دې عمل به دې مشال وي په تیارو کې، نور بس که د خیرو او د دعا نه مسلمان. او خپل ځان ته هم عین چرته کې ونیسه چې پوه شي، خپل ځان ته هم عین چرته کې ونیسه چې پوه شي، ورکېږي لرې لاړې د رڼا نه مسلمان، ورکېږي لرې لاړې د رڼا نه مسلمانه. او د دین د محبت په نوم ناصر شوي دین اسلام ته، د دین د محبت په نوم ناصر شوي دین اسلام ته، او دنیا دې په حق دین کړه بدګمانه مسلمان. او آخري شعر دی چې د وخت د بزرګانو د خوبونو قصې پرېږده، څه زده کړه د حدیث او د قرآن مسلمان. ډېر ښه زمان صاحب، ډېر ښه، ډېره مننه، خوشحاله شي. یو بل کلام را سره شریک کړئ. ښایست چې نه وي په جهان کې د رڼا هم نه وي، ښایست چې نه وي په جهان کې د رڼا هم نه وي، او مینه چې نه وي نو په زړونو کې د ساه هم. ښایست چې نه وي په جهان کې د رڼا هم نه وي، او مینه چې نه وي نو په زړونو کې د ساه هم نه وي، او ژوندون که داسې بې جانانه وي نو بس نه دی وي، ژوندون که داسې بې جانانه وي نو بس نه دی وي، دنیا که داسې وي نو داسې د دنیا هم نه. او خواږه خواږه دی وي، دروغ دی وي چې ستا د خولې وي، او قاتل قاتل تراخه تراخه خو د رښتیا هم نه وي. او هر یو عاشق دی لیونی لکه زما هم نه وي، خو هر یو ښکلی دی هوښیار لکه دا ستا هم نه. او زمانه زه دې نه یم ته دې نه یې موږ دې نه یو، زمانه زه دې نه یم ته دې نه یې موږ دې نه یو، خو د ژوند لارې د بې مینې بې نوا هم نه وي. ډېر ښه زمان صاحب، ډېر ښه. نو قدرمنو کتونکو اورېدونکو، زموږ سره نن په دغه خپرونه ژوند او هلې ځلې کې ګران قدرمن میلمه واحد زمان صاحب چې زموږ سره خپل کلامونه هم شریک کړو، زموږ سره خپلې خوږې خبرې هم شریک کړې. انشاءالله که ژوند و نو همدغسې درانه درانه میلمانه به دغه خپلې خپرونې ته راوړو او د هغو سره به د هغې په ژوند او په ادب باندې خبرې کوو. نو زه د دغه خپرونې ژوند او هلې ځلې سره د خپل همکار ګران حمیدالرحمن همدرد صاحب او زه ستاسو نه اجازه غواړو د بلې خپرونې پورې مو په لوی الله سپارم. الله پامان. ډېره مننه.